السلام علیکم. دا میوه به تاسو پیژنئ او که نه پیژنئ نو زه یم که نه معلوماتو درکولو لپاره. دې ته وایي سیټرس میډیکا او زموږ خلک دې ته وایي ګلګله. ستاسو په سیمه کې دې ته څه نوم اخلي ماته ووایئ. دا د نیمبو د قسم نه دی، یعنې نیمبو وړوکی وي خو دا غټ دی. خو دا داسې ډایرکټ ثابت نیغ باندې خوراک خو ډېر ګران دی، خو د دې صحت لپاره ډېرې زیاتې فایدې دي. دا په طب یوناني کې، په طب نبوي کې، په چاینیز طریقې علاج کې چې کوم ټریډیشنل چاینیز میډیسن جوړیږي په هغې کې، او په آیوریدک طریقې علاج کې، په دې ټولو کې دا په دوایانو کې استعمالیږي، مختلف ټوټکو کې هم استعمالیږي او د دې صحت لپاره ډېر زیاتې فایدې دي. چې کومې فایدې د نیمبو دي، کومې فایدې د مالټې دي، یعنې سټرسي فروټ چې کوم دي، تور شوه میوه چې ورته وایي، تور شوه اپل چې ورته وایي، هغه میوې چې کومې تور شي دي، هغې کې چې کومې فایدې دي په دې کې موجود دي. خو دا زیاتر خو اکثر دا په مټایانو کې دي، د پوستکي استعمالیږي او په وریجو کې هم د ما په خیال د دې استعمال کیږي. خو صحت لپاره چې کوم د دې استعمال دی، د دې ټوټکي چې کوم استعمالیږي نو هغه انټي انفلمیشن دی. دا مثال انټي سوزش دی، انفیکشن کې دا ډېر ښه رزلټ ورکوي. بل ایمیونټي سیستم چې کوم دی هغه سټرانګ کیږي دې سره، قوت مدافعت مضبوطیږي، د بیمارو خلاف چې کوم طاقت دی هغه ډېر زیات مضبوطیږي د ګلګل په استعمال باندې یا د سټرس میډیکا په استعمال باندې. نو دا چې کوم ګلګل دی دا ډېر زیات خو نه کیږي، کم کیږي، مختلفو. او دا تاسو کتلی شئ، دا وګورئ دې بوټي نه راپورته دی، دا بوټی دی نو دا خو پکې پاخه دي او شنه هم پکې دي. دې خوا نږدې لږ راشم، دا به پکې راشي. دا وګورئ دا شین حالت کې داسې وي. نو ګلګل څنګه تاسو ما ذکر وکړو، هاضمې لپاره د دې پوستکي چې کوم دی د دې پاوډر بهترین دي. د دې قهوه هغه ډېره زبردسته ده. چا د معدې مسلې د دې قهوه چې د پوستکي دی د قهوه استعمالوئ، د دې پاوډر هم استعمالولی شي. چې کله وچ کړي د دې پاوډر تاسو خوراک کې استعمالولی شي. دغسې څنګه تاسو ما ذکر وکړو قوت مدافعت دپاره او پړسوب دپاره بدن کې، د سکین دپاره ویټامین سي وافر مقدار وي دې کې، سکین دپاره هم دې استعمال کولی شي. بل د زړه صحت لپاره دا ډېر زیات مفید ګڼلی کېږي. د دې استعمال چې کوم خلک کوي نو د زړه بیمارونه محفوظ وي، یا که د زړه مریضان وي هغوی د دې استعمال دې خامخا کوي. دغسې دې کې انټي فنګس خصوصیات دي، یعنې چا د سکین څه مسلې وي، خارښ وي پې یا پې سپوڼې وي، نو هغه دا د دې بیروني طور هم لګولی شي، د دې د چلکي پاوډر او د دې خوراک هم د خپل تاسو شاملولی شي، د دې قهوه هم تاسو څښلی شي. دا ګلګل چې کوم دی دا د موټاپې کمولو لپاره ډېر بهترین رزلټ ورکوي. یعنې چا وزن سیوای خېټه ډېره زیاته غټه وي، چربي وي لیکول غواړي، نو نیچرل طریقه ده، قدرتي فطرتي طریقه ده، څه نقصان یې نشته، مضر اثرات یې نشته او دې سره وزن کمیږي. وزن کمولو څه طریقه ده؟ یو خو به تاسو ګلګل پیدا کوئ، بهتر طریقه ده کور کې بوټی وکرئ. دا په هر ځای کې کېږي او ډېر په اسانه باندې کېږي. د دې دا پوستکی چې کوم دی دا به تاسو قهوه کې استعمالوئ، لږ مقدار کې د دې قهوه به وکړئ، ښه به وخوټ کوئ او هغې کې به تاسو چیني نه اچوئ، ځکه چیني د موټاپې وجه ده. هغې کې به تاسو خالص شات یو چمچ واچوئ په هغه قهوه کې. دا قهوه چې تاسو مسلسل استعمالوئ نو چربي هم ورسره ویلې کېږي. دغسې د ګلګل د دې پوستکي پاوډر چې کوم دی دا به تاسو خشک کړئ، د دې پاوډر به تاسو سهار کې په نهره باندې یو چمچ خورئ او هغې پسې به ګرمې اوبه څښئ. هغه ګرمې اوبو کې به تاسو یو چمچ زیتونو تیل هم واچوئ. زیتونو تیل چې پکې واچوئ یا ګرمو اوبو کې نو بیا به رزلټ نور هم بهترین شي. نو دا د وزن د کمېدو نسخې شوې د ګلګل. دغسې دا د چا ته زکام مسله وي نو زکام کې هم د دې پوستکي قهوه بهترین رزلټ ورکوي. بس سمپل طریقه ده، د دې پوستکي لږ غوندې واخلئ، که تاسو سره تازه نه وي نو وچ پوستکی هم استعمالولی شي، که تازه وي نو بیا ډېر زیات بهترین دی. هغه یو ګیلاس اوبو کې وخوټ کوئ، هغه اوبه به چڼ کړئ او که شات وي نو واچوئ پکې، چیني به پکې نه اچوئ. نو زکام پوزه بهیدو لپاره بهترین دی. دغسې سکین دپاره چې د چا په مخ دانې وي یا هغوی غواړي چې زما سکین مخ چې کوم دی هغه ډېر زیات ښکلی شي، نو د کیمیکل د کریمو په ځای باندې د دې د چې پوستکی دی د دې پیسټ جوړئ، هغه دې په مخ باندې لګئ او د دې قهوه دې استعمالوئ یا د دې ثابت شکل کې هم لږ غوندې مقدار کې خوراک د دې ډېر زیات ګران وي، تریو وي، خو که لږ غوندې مقدار کې هم دا خوري نو دغه فایدې به ورته انشاءالله حاصلېږي. نو امید دی ستاسو به د ګلګل باره کې دا ویډیو خوښه شوې وي او دا وګورئ تاسو لږ غوندې ګلګل یو نظر وګورئ. دا به لږ زه راغونډ کړم، دا ونې نه راپرېوتې وي چې ونه کېږي بیا خو لږ ډېر زیات مزه کوي. دا وګوره دومره غټې غټې دانې وي او زما په خیال دلته کې د دې د رزلټ نه څوک خبر نه وي چې د دې څه فایدې دي، ځکه دا په ځمکه پرتې دي. خو تاسو ته خو ما وویلي چې یاره دې څه فایدې دي، نو امید دی چې تاسو به د دې ډېر زیات خیال ساتئ او په کار به یې راولئ. زما چې څومره ویډیوګانې وي هغه
هغې کې څه نه ستاسو صحت لپاره انشاءالله فایده وي او تاسو ته به د خیر خورېږي. زما مقصد هم دا دی چې زما ویډیوز نه تاسو ته فایده میلاو شي. که داسې معلوماتي ویډیوز تاسو کتل غواړئ نو زما را چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دې چې زه کوم معلومات شیر کوم مستند معلومات وي، د ریسرچ بیس معلومات وي، داسې هوایي خبرې نه وي. نو دا ډاکټر شبیر پښتو یوټیوب باندې خامخا سبسکرایب کړئ، دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. زما را دعا ده الله پاک د ټولو بیمارانو له شفای کامله نصیب کړي. آمین. الله حافظ.